او دویمه وجه په محمد قاسم نانوتوي رحمه الله کې دا وه چې هغه ته الله تعالی په خپل وخت کې اساتذه کامله نصیب کړي وو. داسې علماو نه د علم حاصل کړی وه چې هغو ته الله تعالی جل شانه په علم کې ډېر لویه حبره نصیب کړې وه. هغه استاذ هم و، معلم هم و، مربي هم و. ځکه چې دا تعلیم چې دی دا خو یوې شعبې ته ویلی شي چې ترغیب او ترهیب ورکې وي، او تربیت دې ته ویلی شي تغییر سلوک الانسان من الحسن الى الاحسن ومن الاسفل الى الاعلى. تربیت دې ته ویلی شي چې انسان د حسن نه احسن ته نقل شي او د اسفل نه اعلی ته نقل شي. نو د استاد چې هم وي او مربي هم وي، نو هغه انسان نه چې څوک علم وکړي نو یقینا هغه انسان علم په دنیا کې مقبول کیدی شي. او د استاد دا مسؤلیت دی چې صرف په درس باندې باید دا اکتفا ونه کړي، بلکې د خپلو شاګردانو تلامذاو د تربیت لحاظ هم وساتي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې خپل صحابه کرام تعلیم کول او تعلیم سره تربیت لحاظ هم ورسره کول. یوه ورځ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کور کې وه. په دې ټیم باندې ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها څه سالنګ او ترکاري راوړله. نو دې ته درد ورغله، د انسان طبیعت دی چې ما کور کې دی زه هر شی ورته تیاروم، نو تا ته څه ضرورت دی چې ته هغه نه یو شی راوړې. هغه لوښی د دې لاس نه وغورځولو، هغه مات شو. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې ښه دې ونه کړل، د لوښی دې مات کړه، د لوښي ماتولو په عوض کې ده ته بل لوښی ورکړه. نو دی ونه وي ته ما سره محبت دی، چې دومره محبت دی چې بل چا سالنګ او ترکاري دې هم ما کور ته پرې نه خوله، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام د هغې تربیت وکړله چې نه تا کور ته څوک شی راوړي بیا د هغه اعزاز او اکرام وشي. نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وفرمیل چې تا ښه ونه کړل، پکار دا وای چې تا دا لوښی مات کړی نه وای چې مات یې کړه، د دې عوض کې بل لوښی هغې ته یې ورکړه. نو استاد به همداسې وي چې یو چا کې کومه غلطي وګوري، پکار دی ورته ووایي دا د غلطي دی چې شمپوشي ورباندې ونه کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د یو کس سره مشاجره وه، هغه ډېر بد الفاظ ورته ویل. نبی علیه السلام مبارک تبسم کوله، خو چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې ته جواب ورکړه، نبی علیه السلام روان شو، خفه شو. او بکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمیل چې مخکې چې تا کوم الفاظ تا اورېدل ما تبسم کوله، تا جواب ملایکې ورکولو، چونکې چې کله تا جواب شروع کړه شیطان دخیل شو، نو زه ځکه روان شولم. نو وګوره ابوبکر صدیق له ته یې په هغه وخت کې هم تربیت ورکړله چې په کار دا دی چې مسلمان باید حلیم وي، د بدو جواب په ښه باندې ورکړي یا په هغه باندې صبر وکړي. نبی علیه السلام سره یو ماشوم ناست و او نبی علیه السلام ورته وفرمیل کل بیمینک ومما یلیک، په ښي لاس باندې خوړل کوه او هغه ځای خوره چې خپل تا ته قریب دی. وګوره هغه ماشوم خپل سر ته پرې نه ښودله چې دا خو ماشوم دی پروا نه لري چې په کوم ځای کې خوراک کوي، بلکې د هغه تربیت فکر ورسره و چې نه بسم الله وایه، په ښي لاس باندې خوړل کوه او هغه ځای خوره چې تا ته قریب وي. نو چونکې چې کله معلم او استاذ کامل وي نو هغه معلم هم وي او مربي هم وي. محمد قاسم نانوتوي رحمه الله ته الله تعالی داسې استادان نصیب کړي وو چې هغه معلمین هم وو او مربیین هم وو، ځکه د علم په ټوله دنیا باندې خپور شو. او دریم دا چې د ده ته الله تعالی جل شانه تقوا نصیب کړې وه، پرهیزګري الله تعالی جل شانه ورته نصیب کړې وه، ځکه چې کوم انسان کې تقوا موجوده وي نو دا عامه قاعده دی چې هغه انسان ته خدای پاک علم نصیبوي. امام شافعي رحمه الله فرمایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فافصاني بترك المعاصي، چې ما خپل استاد واقع ته د دې شکایت وکړه چې ما قوت حافظه کمزوري دی، چې ما ته نصیحت وکړله چې ته ګناهونه پرېږده نو تا به قوت حافظه قوي شي، ځکه د علم یو نور دی
او دې دپاره پاکه سینه پکار دی. نو د هغه په پاکې سینې کې ځای نسی. نو لحاظه کوم انسان چې علم مقبولیږي یا علم ورته حاصلیږي هغه انسان کې به لازم تقوا موجوده وي، پرهیزګري به ورکې موجوده وي. امام نووي رحمه الله فرمایلی دی چې تقوا دې ته ویلی شي امتثال امره ونهيه ووقایة من عذابه وعقابه. تقوا دې ته ویلی شي چې الله تعالی جل شانه د ټولو اوامرو پوره پابندي کوي او خپل کوم ګناهونو نه چې الله تعالی جل شانه منع کړی د هغې نه ځان ساتي. یعنې خپل صورت او سیرت دا ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې موافق وي. په هغه کې که چېرته یو انسان صورت او سیرت هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره موافق نه وي هغه انسان علم نشي حاصلوی. او که علم ورته حاصل هم شي علم بیا نافع نه وي بلکې علما اصول کې امکان دی چې دی داخل شي. الله هم دې وساتي. نو د علم دپاره بل شرط دا دی چې تقوا انسان کې موجوده وي. نو کوم انسان کې چې تقوا موجوده وي هغه علم نافع وي. نو محمد قاسم نانوتوي رحمه الله کې بل صفت دا موجود و چې په هغه کې ډېره لویه تقوا موجوده وه.